سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ او د صحت جامې به تن وي. نن درته غواړم دا طریقه وښیم چې څنګه کولی شو موږ خپل د موبایل سکرین وصل کړو د یوټیوب یا ټویټر یا فیسبوک سره، چې تر څو موږ لایف راشو د هغې نه، او وکولی شو چې موږ یا سندره یا ډراما یا هم کوم سریال یا کوم فلم یا غواړو چې یو لایف میچ ګورو تلویزیون نه، هغه نورو سره شریک او وښایو چې نور هم دې وګوري په یوټیوب کې یا ټویټر کې یا هم په فیسبوک کې. لکه څنګه کولی شو چې موږ د خپل فیسبوک د لارې لایف راشو، موږ یو میچ خپله وښایو د نورو مینهوالو نورو ملګرو سره شریک کړو. نو هغې دپاره ضرور یو خو لایف سټریم سکرین دی، لایف سکرین ما ډاونلوډ کړی دغه پلی سټور ته به لاړ شئ د دې لپاره، او تاسو باید جیمیل آی ډي ځان سره ضرور دی چې ولرئ، جیمیل یا ایمیل یا هر آی ډي چې تاسو باید ولرئ. دلته به وکړئ لایف سټریم سکرین په سرچ کې دغه دی، ما سرچ کې تیار کړی دی، ما سره شته ولې ما ډاونلوډ کړی، خو تاسو ته یوازې هغه ښایم چې څنګه ډاونلوډ شي او څنګه کار کوي دا بیا. نو زه ته ښیم دغه دی، ما سره انسټال دی تیار. دا کوم ځای کې چې انسټال اوپن لیکلي دي دقه دا دلته به انسټال لیکي. اوس ما سره انسټال کوم ځای چې اوپن لیکلي دغه دا اوپن باندې زه کلیک کوم، خو زه اوس کلیک نه کوم، زه غواړم تاسو نور څه وښیم. دا اوپن باندې کلیک وکړئ، دا خپله ډاونلوډ کېږي تاسو سره. بل به دې لپاره ضرور تاسو سره باید یو ټي وي، لکه ما چې اوس دغه ټي وي ډاونلوډ کړی د غازي ټي وي، ډېره معلومې ښودلې. بل را سره افغان ټي وي چینل دی، دې کې کله چې کرکټ وي زه غواړم لایف راشم نو دغې نه راځم، تاسو ته باید دغه وي، هغه هم کولی شو دغسې ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه. لکه دې کې زه اوس ورکوم سرچ کې غازي ټي وي، نو دغه ما سره راخلي، تقریبا ډېرې راخلي ما سره. یوازې کوم د ضرورت دی تاسې باید راواخلئ ټول کرکټ هر یو چې بیا تاسې انسټال کولی شئ، انسټال کړئ ځان سره، هغې نه بیا ګټه پورته کوي. دغه ټولې راواخیستې ما سره. یا هم بل کوم سپورتي چینل تاسو چې بیا معلوم وي نو کولی شئ چې هغه راواخلئ. ښه، نو څنګه کولی شو چې موږ دا فیسبوک یا د یوټیوب یا د ټویټر سره وصل کړو. دلته به لایف سټریم باندې زه کلیک وکړم، دا اوس اوپن کېږي ما سره. او کله چې دا اوپن شي یو څه وخت نیسي، خو زه به ورته نه تنګوئ، آرامه سره. او بیا کولی شو چې موږ خپل فیسبوک او یا هم به څه ورسره وصل کړو. بهرحال زه به راشي دلته بیا کلیک به وکړي په دې ځای باندې چې خپل تاسو بیا هلته اپشن درکړي. غواړئ چې یوټیوب سره وصل کړئ هم کولی شي، که فیسبوک سره غواړئ وصل کړئ هم کولی شي چې وصل یې کړي. زه غواړم چې فیسبوک سره وصل کړم، ما تیار فیسبوک باندې کلیک کړی، زه بیا وصل کړم دلته فیسبوک سره دا کنیکټ به کړم. ما اوس کلیک وکړو، دا اوس د فیسبوک سره کنیکټ کېږي. او لږ وخت نیسي دوستانو، دا دی نو کنیکټ شو. زه کله دغه شنه علامه وینئ دې باندې زه کله کلیک وکړم، نو بیا چې زه هر څه په سکرین باندې کوم نو هغه ټول ما فیسبوک کې لایف ځي او فیسبوک باندې ښودل کېږي زما. کله چې په سره باندې زه کلیک کوم هغه کټ کېږي ما سره. دلته دغه سیټینګ کولی شو موږ که لایف راشو موږ سره دا دې ښکاره شي یا نه، دا ټول موږ کولی شو. دغه ګوره دلته اشنایي نه. نو اوس یوازې زه غواړم تاسو ته لارښوونه د دې وکړم او دا به کنیکټ شي ورسره. بهرحال دلته سرچ کې دی او هلته شروع شو، کلیک شو. نو زه به دغه د اسانه طریقه ده کولی شو موږ کلیک. اوس زه چې که هر څه په سکرین باندې پرېږدم هغه کنیکټ کېږي دلته، ولې ځکه ما هلته کلیک کړی دی چې دا بټن مې وهلی، دا شنه بټن چې ده دغه سټارټ بټن دغه باندې کولی شو موږ لایف لاړ شو. په دې بله سره بټن چې دی دې باندې موږ کولی شو چې موږ بند کړو. همداشان نورې لارې کولی شو. اوس زه چې هر څه په سکرین باندې کوم هغه ما سره په فیسبوک یا بل څه سره ما وصل کړي هغه ښودل کېږي. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي او څه مو زده کړي، چینل سره سبسکرایب کړئ، د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ. زما چینل سبسکرایب او شیر کړئ تر څو نور ملګري ترې هم استفاده وکړي او ګټه ترې واخلي.